د نن سبا په زمانه کې ډیر زیات خلک د ډیپریشن شکار دي. د ډیپریشن پیژنو چې ډیپریشن اصل کې څه ته ویل کېږي. ګور د ډیپریشن یو څو علامات دي. که دا علامات چېرته په تاسو کې موجود وي نو بیا د دې مقصد دا دی چې تاسو د ډیپریشن شکار یوئ. ډیپریشن به پیژنو، د ډیپریشن علامات به پیژنو، د ډیپریشن وجوهات به پیژنو چې دا ډیپریشن انسان ته ولې کېږي، او بیا به د هغه نه وروسته په علاج باندې خبره کوو چې د ډیپریشن علاج څه دی. اول راځو د ډیپریشن علاماتو ته. یو انسان دی خفی، پریشانی، موډي اپي، لیک اپ انټرست، په څه کې دلچسپي نه وي، زړه یې نه لګي. یو سټوډنټ دی د د کتاب سره شوق نشته، د کلاس ته موډ نه کېږي، د سټډي ته موډ نه کېږي. د دکاندار دی د خپلې دکاندارۍ ته شوق نه کېږي. که بزنسمین دی د خپل بزنس ته شوق نه کېږي. مطلب دا چې خپل روټین کې ډیلی کم اکټیویټیز دي، د چا چې یو کم کار دی په هغه کې دلچسپي نه وي. اینګر، غوسه ډېره زیاته ورځي. نیګیټیو تاټس، همیشه د پاره نیګیټیو سوچونه کوي، منفي سوچونه کوي. دا سوچونه کوي چې یاره پلانې داسې ولې دی، زه داسې کمزوری ولې یم، ما ته دا مسله ولې ده، پلانې داسې ښه ولې دی. دته نیګیټیو سوچونه، شیطاني وسوسې دته ذهن ته راځي. نو هنګر، کوم انسان چې د ډیپریشن شکاري هغه ته لوږه نه کېږي، لوږه ورته نه محسوسېږي. یاره وایي روټۍ ته مې زړه نه کېږي، روټۍ داسې خوري لکه په نش. ته به وایې چې دی د خپل ژوند څنګه تېروي، نو روټۍ ته زړه نه کېږي. انسومنیا، بېخوبي، د شپې خوب یې حرامي، خوب ورله نه ورځي. فیټیک، دا انسان ستړی ستړی، په وجود یې دړي، ناراستی. نو ان شارټ زه به تاسو ته دا ویم چې یو انسان دی ټول عمر خفه وي، بېسوری. خلک وایي یاره د ژوند نه مې خوب، خندا، خوشحالي، خوراک هېڅ څه مې نشته، د هر څه نه مزه تلې ده، د ژوند نه مزه تلې ده. دا ژوند یې داسې پیکوي، داسې بې ذایقي لکه په روټۍ کې چې مالګه نه وي. دا ټول علامات د ډیپریشن دی. یو کس دی بېخوبي ده، پریشانه دی، نیګیټیو تاټس ذهن ته راځي، منفي سوچونه راځي، ټول عمر پریشانه وي، موډي اپي، خوب یې نه وي، خوراک یې زړه ته نه کېږي، غوسه ورله ورځي. دا ټول علامات د ډیپریشن دي. چې دا علامات په چا کې راښکاره شو پوه شه چې دې انسان ته ډیپریشن شوی دی. دا وایي چې دا ډیپریشن انسان ته کېږي ولې. په کازز باندې خبره کوو، وجوهاتو باندې خبره کوو چې د څه د وجې انسان ته دا ډیپریشن کېږي. اولنۍ وجه چې دا هغه د کمپیریزن وذ ادرس. مقصد دا دی چې انسان د الله په تقسیم باندې راضي نه وي، د خپل ژوند د بل انسان سره کمپیر کوي. یاره زه داسې کمزوری ولې یم، یاره زما څه د مال دولت ولې نشته دی، زما ګاډی بنګله نشته دی، د بل ګاونډي سره مې شته. یاره زما سره مال دولت نشته دی او د دې بل ملګري سره مې شته. د خپل ځان، خپل ژوند د بل انسان سره کمپیر کوي. مطلب دا دی چې په خپل ژوند باندې د الله تعالی په تقسیم باندې راضي نه دی، ناشکره انسان دی. د ځان نه بره خلکو ته سوچ کوي، د ځان نه لاندې خلکو ته سوچ نه کوي. دغه وجه چې انسان کله دا سوچونه کوي چې یاره د پلاني سره دومره ډېر هر څه ورسره دي او زما سره نشته دي، دا انسان بیا د ډیپریشن شکار کېږي. نو اولنۍ غټه وجه دا ده چې خلک د ځان نه بره خلکو ته ګوري، لاندې ته نه ګوري. د دې د وجې نه بیا انسان ډیپریشن ته لاړ شي. لیک اپ ایکسرسایز، انسان د ایکسرسایز نه کوي، ټول عمر په یو ځای باندې ناسي. ایکسرسایز داسې یو چیز دی چې دا د انسان هارمون سیکریټ کوي، د خوشحالۍ ډوپامین او سیروټونین هارمون د ایکسرسایز سره سیکریټ کېږي. نو کوم انسان چې ایکسرسایز کوي د موډ ټول عمر خوشحالي، دا په سور کې د خوشحالۍ هارمون سیکریټ کېږي. خو چې کله یو انسان ایکسرسایز نه کوي نو بیا د خوشحالۍ هارمون نه سیکریټ کېږي، نو دا انسان بیا پریشان وي، ډیپریشن شکار کېږي. نو دویمه وجه د ډیپریشن چې دا هغه لیک اپ ایکسرسایز دی چې هغه ایکسرسایز نه کوي. دریمه وجه فوکس آن پاست. یو انسان دی په خپل تیر وخت باندې سوچونه کوي، دا وایي چې یاره زما سره په تیر وخت کې دا حادثه راغلې وه، هغه حادثه دی د ننه پورې یادوي او د ذهن نه وباسي نه. د ده په ژوند کې داسې یو صدمه راغلي، د ده په ژوند کې داسې یو حادثه راغلي، څه واقعات شوي دي په تیر ژوند کې او دی د ننه پورې هغه یادوي او د ده په ذهن کې تاویږي او هیروي نه. د دې د وجې نه انسان ډیپریشن ته لاړ شي. بله وجه چې ده نو هغه نیګیټیویټي. انسان ټول عمر منفي سوچونه کوي، منفي سوچونه دا کوي چې یاره د پلاني زما په باره کې دا سوچ دی، حالانکه د هغه به د ده په باره کې ښه سوچي، خو د ده خپل سوچ نیګیټیو دی چې یاره دا ټول خلک زما په باره کې نیګیټیو سوچونه کوي، زما نقصان کول غواړي. دا منفي سوچونه چې څوک کوي دا د ډیپریشن شکار کېږي. هارمونل امبیلنس، ځینې خلکو د خوشحالۍ هارمون نه سیکریټ کېږي یا کم سیکریټ کېږي. سیروټونین دی، ډوپامین دی، دا د خوشحالۍ هارمون دی. د په هارمونو کې څه امبیلنس راشي، څه مسله راشي، دا انسان بیا خوشحاله نه وي. نو د دې د وجې نه دی ډیپریشن ته لاړ شي. بله وجه چې دا نو هغه دی سوشل آیسولیشن. ځینې خلک داسې وي چې هغه ځان له ژوند تېروي، تنهایي یې خوښوي، د ملګرو سره، د فیملی سره، د دوستانو سره دی کیني پاڅي نه،
د هغوی سره ګپ شپ نه کوي، محفلونه نه اټینډ کوي. د دې د وجې نه دا ټول عمر په یو ځای باندې ځان له ناست وي نو چې د دنیا څه سوچونه دي، څه نیګیټیو سوچونه دي، ټول د ذهن ته راځي د ځان په باره کې. نو په دې کې مختلف قسم بیماریانې په دې انسان کې راوچتې شي. دا نیګیټیو سوچونه کوي نو دا ډیپریشن ته لاړ شي. نو سوشل آیسولیشن مطلب دا دی چې د خلکو نه جدا شوی دی. که دی چېرته د خلکو سره انګیج وي، د هغو سره بیزي وي، نو بیا به ته ډیپریشن نه کېدلی. ته به دا موقع نه میلاوېدلی چې د انسان ډیپریشن ته لاړ شي. نو یو بله غټه وجه چې دا هغه سوشل آیسولیشن دی. او د دې نه علاوه بله وجه چې دا هغه سوشل میډیا ده. نن سبا دور داسې دی چې سوشل میډیا کولاو کي، موبایل فیسبوک کولاو کي، نو د خوشحالۍ خبر پکې ډېر کم کوي. د مرګونو خبرونه دي، د حادثاتو خبرونه دي، د خفګانونو خبرونه دي. نو دا سوشل میډیا چې کم خلک ډېر زیات استعمالوي نو د خلکو ته ډیپریشن کېږي. دا یو بله غټه وجه ده د ډیپریشن. نو ډیپریشن د دې وجو نه کېږي. یو کس دی چې هغه د ډیپریشن شکار دی، د علاج به په کومه طریقه باندې کېږي. د ډیپریشن علاج درته خیم خو د میډیسن نه بغیر. تاسو ته دا یو خبره زه بار بار کوم چې زه درته علاج خیم د میډیسن نه بغیر. زمونږ کار د میډیسن سره نه دی، د میډیسن کار د ډاکټر دی. چې کله تاسو ډاکټر ته لاړئ بیا به درته هغه میډیسن درکوي. زه درته د میډیسن نه علاوه داسې یو څو طریقې درخیم که تاسو په هغه طریقو باندې عمل وکړئ تاسو ته به ډیپریشن نه کېږي، تاسو ته به د ډیپریشن نه مکمل آزاد شي. هغه طریقو کې څه دي؟ په هغه کې اولنی دی نو کمپیریزن. نو کمپیریزن ود ادرس. د نورو خلکو سره به ته خپل ځان نه کمپیر کړي. د نورو خلکو په مقابله کې به ځان نه وره چې دا به نه وي چې یاره د پلاني سره دومره ډېر مال دولت دی زما څه ولې نشته. دا به نه وي چې د پلاني سره بنګله ده، ګاډې ورسره او زما څه نشته. که تا دا سوچونه کول د ځان نه بره خلکو ته دې کتل او د ځان نه لاندې خلکو ته دې نه کتل نو تا ته به ډیپریشن کېږي. نو اولنۍ خبره دا ده چې ته به د ځان نه لاندې خلکو ته ګوري نو بیا به تا ته ډیپریشن نه کېږي. دا اولنۍ طریقه شوه. دویمه طریقه د ریګولر ایکسرسایز. کم خلک چې ایکسرسایز نه کوي دی د ریګولر ایکسرسایز شروع کړي. چې ریګولر ایکسرسایز دی شروع کی د دیو به خوب هم برابري، د دیو د خوشحالۍ هارمون به هم سیکریټ کیږي او دی به ټول عمر خوشحاله دیو ته به بیا ډیپریشن نه کیږي. نو دا انسان ریګولر ایکسرسایز دی لا پکار دی بیا به دې ته ډیپریشن نه کیږي. فوکس آن پریزنت. په خپل موجوده وخت باندې توجه ورکړه. تیر وختونو ته سوچ مکو چې زما په ژوند کې څه تیر شوي دي او څه حالات راغلي. په دې اوس وخت باندې د الله شکر ادا کوو چې ډېر ښکلی وخت دی. دا لمحات دا ژوند ښه تیر کړه. د پریزنت ته سوچ وکړه ستا وخت به اوس ښه جوړ شي. که ته اوس هم د تیر وخت سوچونه کې نو ته به د خپل اوسنی ژوند عمر څخه خراب کړې ډیپریشن ته به لاړ شي. نو په خپل پریزنټ باندې فوکس وکړه، خپل موجوده وخت وګوره، د الله تعالی شکر ادا کا، تیر وختونه هیر کا، ستا ډیپریشن به ختم شي، تا ته به ډیپریشن نه راځي. دا اوسنی وخت دا ډېر ښکلی وخت دی، په دې باندې د الله تعالی نه شکر وباسه، شکر ګزار جوړ شه نو تا ته به ډیپریشن نه کېږي. تھنک پازیټیو. پازیټیو سوچونه کوه، ښه سوچونه کوه. دا مه وایه چې یاره پلانی زما په باره کې دا سوچ کوي، یاره داسې به وشي، یاره هغسې به وشي. نیګیټیو سوچونه مه کوه، منفي سوچونه مه کوه، ټول پازیټیو ښه سوچونه کوه. د ځان لپاره هم ښه سوچ کوه، د بل لپاره هم ښه سوچ کوه، نو بیا به تا ته ډیپریشن نه کېږي. کنیکټ وذ ادرس. د خلکو سره ځان مصروفه وساته، یوازې مه کښېنه، آیسولیټ کېږه مه. آیسولیشن تاسو ته ما ویل د ډیپریشن یو غټه وجه ده. کوشش دا کوه چې د خپل فیملی سره ځان بیزي وساته، کوشش دا کوه د خپل فرینډ سره ځان وساته، کوشش دا کوه د خپل والدینو سره ځان بیزي وساته. څومره چې ته بیزي وي، څومره چې ته د ملګرو سره، څومره چې ته د خپلو دوستانو سره بیزي وي، ستا ټایم به ښه پاس کېږي، تا ته به ډیپریشن بیا نه کېږي. خو که ته چېرته تنهایي ته ځي بیا به تا ته ډیپریشن کېږي. نو کوشش دا کوه چې ځان تنهایي له مه ورکوه، د خپلو ملګرو سره او د خلکو سره سوشل ډیلینګ کوه، د خلکو سره سوشل انټریکشن کوه، نو بیا به تا ته ډیپریشن نه کېږي. انف سلیپ. کوشش دا کوه چې ستا خوب مکمل وي. کله چې ستا خوب مکمل وي نو تا ته به ډیپریشن نه کېږي. او تاسو ته ما ویل د ډیپریشن یو وجه چې ده که نه هغه بېخوبي ده، انسومنیا. دا دې تاسو ته ما ویلي چې کوم انسان خوب کم کوي، د شپې د لیټ ټایم پورې دی ویښ وي، په موبایل کې ګوتې وهي، نو دې انسان ته بیا ډیپریشن کېږي. نو کوشش دا کوئ چې تاسو خپل خوب پوره کوئ. بیلنس ډایټ. په خپل خوراک باندې توجه ورکړه چې ستا خوراک بیلنس وي. ستا په خوراک هغه ټول څیزونه شامل وي چې هغه ستا وجود ته ضرورت لري، چې ستا وجود ته د څه کمی رانشي، چې ستا وجود ته د ویټامنز کمی رانشي، چې ستا وجود ته د منرلز کمی رانشي، چې ستا وجود ته د آیرنز کمی رانشي. چې کله ستا په خوراک کې بیلنس ډایټ وي، ستا په خوراک کې دا ټول څیزونه موجود وي، نو بیا به ستا وجود ته کمی نه راځي، ستا وجود به ښکلی فنکشن کوي، نو بیا به ته ډیپریشن ته نه ځي. لیس یوز اف سوشل میډیا. د سوشل میډیا استعمال به کم کړي. تاسو ته ما ویل په نن سبا زمانه کې د سوشل میډیا د وجې نه ډیپریشن ډیر زیات شوی دی. کوشش به ته دا کوې چې سوشل میډیا به کم استعمالوي. دا فیسبوک، دا یوټیوب، دا ټویټر، دا شیزونه دا چې کولاو کې نو د غم خبر، دا چې کولاو کې نو د غم خبر. ټول خلک لاړې ډیپریشن ته، ټول خلک لاړې ذهني خراب کړل، بیماریان یې جوړې کړلې.
نو کوشش به ته دا کې سوشل میډیا به کم استعمالې، موبایل سکرین به کم استعمالې، نو بیا به تا ته ډیپریشن نه کېږي. نو تاسو ته ما ډیپریشن علامات ویل، د ډیپریشن وجوهات مې ته ویل، او د ډیپریشن د میډیسن نه بغیر علاج مې درته وښودلو. که تاسو چېرته په دې خبرو باندې عمل وکړئ نو تاسو ته به ډیپریشن نه کېږي. نو که چاته چېرته ډیپریشن وي، د چا په ژوند کې خوند نه وي، د چا په ژوند کې مزه نه وي، وایي ژوند مزه پرېښې ده، په ژوند کې مې مزه نشته، هغه دې په دې خبرو باندې عمل وکړي، د انشاءالله ډیپریشن به مکمل ختم وي.